کړی دی تاسو ورته غوږ شئ. غلطې په غلا کې جانې ما جوړلو د کور مالک ورته ویل مونځ پې کومه نو هغه ویل زه ته هندو ښکارم زه. چا واپس میخه سوداګر له بوتله ویل دا خو تا ما لړنده را کړې نو هغه ویل ته پې کوم اخبار پړاوې. چا په اجلاس کې ورله داد ورنه کو د هغه شاعر په شعر کې دومره زور و چې د بهر نه ورته سپو غپل. پوزه یې چیته که پیښې وکړي ما ویل که ما ته اداګانې کوي خو هغې کبابو ته سپېږمې وهلې. د میکپونو دې خدای بیخ وباسي چې بارانه راله لونده خو شته که نو بیا مې خپله ښځه نه پېژنده. بدرنګې ناوې خپل خاوند ته ویلې زه په دې تور کمیس کې څنګه ښکارم هغه ویل خاص لکه د میخې په شان. دا وکالت څه دومره ګران کار نه دی. ځان له کباړ کې یو تور کوټ پیدا کا او په عدالت کې به ډینګړ خرڅوه. نن یو انګریز د ملاوټ د یرې په پاکستان کې تشې ها خوړلې نو هغه هم د شمشتو وختې. د یار د دره چا شړلې نه شوم خو رقیب چې بال باندې په خپه وویشتم د لیلا پلار ویل ال بي ډبلیو آوټ. په انټرنیټ یې ویل د څوارلس ویم چې راغله ښځه د شپېتو کالو وه نو بیا مې د ځان په ځای نیکله وکړه. شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل اشنا ته ټول جهان لوګې کی ته به وې دا جوړېده ده د پلار دی. رقیبه نور درته څه نه وایمه خو تا چې زما په سر منګی مات کو نو مولا دې ستا په سر چاټی ماته کي. چې ور مې وټکو راووتله ما ویلې تاسو کرګین پرېوتې نو هغې ویل راشه مورې دو وویشتې. ویلې څومره دې زه خوښه یمه ما ویلې دومره زه په تا مین یم ویم چې یو ستا په شانې بله وکړم. Thank you. مهرباني. نن یوه ښځه یو استاد له لاړه ویل که چا ونه کړم نو څه به کوم هغه ویل زه خو چېرته تللی نه یم. دومره دنیا کې مې یوه خوښه شوه او چې مې رشته ورپسې ولیږله هغه د شپږو بچو مور وخته. بیا نشته. یار مې راګیر کو ظالمانو وهه نو زه تې نظر د کټ د لاندې پټ شوم ما ویلې دواړه وهل زه له وخورو. ما ویل رشوت که اخلي پورته ځمه ما ویل رشوت که اخلي پورته ځمه نو هغه ویل شوق سره دا شوق پوره که غل به د غل نه څه پوښتنه وکړي. یو مست بوډا چې مسته ولیدله ویلې زما هغه غاښونه روړئ زه دې جینۍ پسې شپېلې وهمه. ویل دوایانې به بهر نه راوړې ما ورته ویل هسپتال کې چې دي هغه ویل خو مونږ ځان له خرڅوو. ښځې ویل ورته دا راني څوک ته نو خاوند یې ویل زمونږ د اسپي نوم دی. ویل فون یې کړی و چې کلب ته راشه. خاوند چې ښځې نه کالې خرڅوو نو ویلې دومره بې غیرته نه یم دا میخکې خو پکې ځان ته پرېږده. ما ویل د سر سوری مې نشته اشنا د زړه په کور کې راله ځای راکړه لږ نو هغې ویل دا څه کوارټر خو نه دی. ما ویل تا پسې رنځور شومه زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی یامې.
په دروازه کې راته لاس وخوځو، زه ورنږدې شوم، ما ویل ولې قربان؟ ویل دا ټوکری لږه ډېران له یوسه. د کلي خلک وایي مړه خېټه فارسي وایي تل، شملو پسې مې هندواڼه وخوړه، خېټې مې روشانې ویل چې مې کوري. د کلي ښځو رانه سطر نه کو، نو ما ویلې زه یې جوړې ډېر خوښ یم، خو چا راته ویل ورته سړی نه ښکاري. Thank you. آخري آیکو ده نور نشم مې. چت باندې ناسته وه هلال کمیټي، مونږ یې په تمه وو چې میاشت به ګوري، هغوی د پاس نه جینکو ته کتل.